سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اول حصہ سل آیات، په اول حصہ کې اثبات التوحید ذکر کړي. بیا د اول حصہ په دریو ابوابو باندې تقسیم شوی. باب اول ړومبني شل آیات، پاغي کې بیان د فرق ثلاثه کوي، کوم چې سورة الفاتحه کې اجمالا ذکر کوي، دلته هغه مفصل ذکر کوي. باب دوم د آیت 20 نه تر آیت نمبر 140 پورې. په دویم باب کې هغه اصل مسله د دې حصې ذکر کوي، اثبات التوحید. دا خبره ثابتي چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی، وحده لا شریک دی. ړومبني دوه آیتونه د دې باب په دې کې مغه اثبات التوحید کوي. عنوان د اعبدو په ذکر د ادله عقلیه محضه 5 او بیا نتیجه به طور ثمره هم ذکر کوي د آیت په آخر کې. بیا 30 نمبر آیت کې اثبات و رسالت ذکر کئی سره د صداقت الکتاب، دلیل وحی او تحدی منکرین ہوتا. بیا 30 آیت کی زجر و تحدی و تخویف منکرین ہوتا. 15 کی کامل بشارت و د پار د منون کو د مسئلے د عبودو. 26 کی اللہ رب کریم دفع کولو د اعتراض د منکرینو او سره حکمت ذکر کولو د امثالو چې مثالونه الله تعالی ولی ذکر کوي په قرآن کې. تر دې ځای زمونږه بیان شوی و. اوس نننی سبق کې کوم آیت چې ما تلاوت کو 20 په دې کې د دې وروستو الفاسقین وضاحت کوي. الفاسقین مراد دي څوک دي؟ نو په دې مونږ ډېر مختصر ذکر بیان کړو اخرنی سبق کې. د هغې وجه دا وه چې قرآن کریم ورپسې آیت کې د دې فاسقانو خپله په وضاحت سره بیان کړی دی. نو دې 20 آیت کې الله رب کریم د فاسقینو وضاحت کوي په ذکر د خباساتو. د هغې 3 خباسات ذکر کوي. اول خباست ورله ذکر کوي فاسقان سوق دی هغه کسان ینقضون عهد الله من بعد میثاقه چې ماتوي دوی عهد الله، لوز د الله، وعده د الله، من بعد میثاقه پس د مضبوطوالي د هغې نه. نو دا اول خباست د دې فاسقانو چې دوی د الله تعالی سره لوز ماتوي دي، عهد ماتوي. دا خلق فاسقان دي. دویم خباست د دې فاسقانو ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، او پرې کوي دوی هغه احکام چې امر کړی الله پاغي چې هغه دې پوره کړی شي. یعنی الله ورته چې د کومو اشیاء امر کړی دی د اوامرو د الله نه دوی روګردانی کوي، هغه کټ کوي، پرې کوي. نو دا دویم خباست د فاسقانو چې دوی د الله تعالی اوامر پرېږدي.
بیا دریم خباست د دې فاسقانو ویفسدون فی الارض او فساد خوري دوی پزمکا باندې مفسدین دي. نو دا درې خباسات ذکر کوي د پاره د وضاحت د الفاسقین. ګوره دلته دا ذکر کو چې فاسقان کوم خلق دي چې څوک وعده ماتي د الله سره لوز ماتي. فاسقان څوک دي؟ هغه څوک چې هغوی د الله تعالی اوامر نه پوره کوي. فاسقان څوک دي؟ هغه څوک چې دی فساد فی الارض کوي. په سورۃ الرعد کې وراشي دغه اوصاف ذکر کوي د پاره د مؤمنانو، خو هغې نه نفي کوي چې مؤمنانو کې به دا خباسات نه وي. لکه سورۃ الرعد 14 نمبر سورت دی، آیت 20 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. د مؤمنانو بسې صفات دوی به پوره کوي لوز د الله او نه به ماتي هغه کلکه وعده. او هلته د فاسقانو څه ذکر کو د منکرینو چې هغې ینقضون عهد الله کوي من بعد میثاقه، لوز ماتي. اول خوا چې مؤمنان دي نو دی یوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. دا فرق شه په منځ د فاسق او د مؤمن. هلته ذکر کو چې هغې څه کوي؟ یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اوس دلته الله ذکر کوي د مؤمنانو صفات، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. او هغه کسان مؤمنان دي چې پوره کوي هغه احکام چې امر کړی الله په هغې چې پوره دې کړی شي. نو د مؤمنانو صفات چې دی به د الله تعالی اوامر پوره کوي. اول ته فاسقانو خباست څو چې هغې به د الله اوامر پرېږدي. بیا هلته ذکر کوي یفسدون فی الارض چې فساد خورونکي دي په ځمکه. نو دلته د مؤمنانو صفت ذکر کوي ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. دوی د خپل رب نه یریږي، د حساب کتاب د ورځې نه یریږي، دی فساد نه کوي. نو په دې کې د مؤمنانو درې صفات ذکر کړی دی چې دوی دا کارونه نه کوي. نو هر چې مؤمنان دي هغې د ماتول د وعدې نه او پرېښودل د اوامرو او د فساد فی الارض نه به دا ځان لرې ساتي. او که فرض که دا مادي پکې وي نو دا پوخ فاسق دی. الفاسقین الذین ینقضون عهد الله، دا صفت دی دا غرستو فاسقینو. فاسقان څوک دي؟ الذین هغه کسان ینقضون عهد الله، ینقضون عهد الله چې ماتی دوی لوز د الله. ینقضون نقضا په لغت کې څه ته وایي؟ په دې لږ بیان کوو. اول نقض په لغت کې یاد ساتئ پرېکولو د رسۍ ته وایي. رسۍ پړې پرې کول، کولا وهل او هغه پرې کول دې ته نقض وایي. لکه دې دپاره وګورئ سورة النحل. سورة النحل 14 نمبر سورت، آیت نمبر دے 92. سورة النحل 14 سورت آیت دے 92. ولا تکونو کلتی، او مکیږي پشان دغه لیونۍ نقضت غزلها چې ماتوله به خپل ریشې من بعد قوت پس د صرف کولو د طاقت نه انکاثن ټوټې ټوټې. ریشې به جوړولې پشان د رسۍ، هغه به بیا واپس پرې کولو. نو دلته نقض معنی څه ده؟ معنی د پرې کول، معنی د کټ کول. نو دې ځکه منګه معنی څوک ینقضون کټکۍ دوی، پرېکۍ دوی عهد الله لوز د الله، وعده د الله. ګوره دلته عهد الله دا یو ځای کړی دی د نقضه سره.
عهد الله یو ځای دی د نقضه سره، ځکه عهد الله دای مشابه کړی دی د یو رسۍ سره، او دې ته وایي استعاره بالکنایه. گویا کې دې ځکه الله تعالی عهد خپل مشابه کړی دی یو رسۍ سره، چې څنګه یو تن رسی کټ کوي پرې کوي، نو همداسې گویا کې دوی د الله هغه رسی یعنی هغه لوز کټ کوي یا پرې کوي. الذین فاسقان هغه کسان دي ینقضون عهد الله چې ماتې دوی پرې کوي دوی عهد الله لوز د الله. عهد الله عهدا یا عهدو معنی دا حفاظت د یو شی، عهدا یا عهدو معنی حفاظت د یو سیز. منگوایو تعهد تی واخله تعهد پاغي کې معنی د حفاظت د وادي، وعده تی واخله خدا سے وعده چې بیا دې داغي حفاظت هم کوي، خلاف داغي نزي. نو دلته عهد معنی څه شو؟ حفاظت کول په لغت کې د یو سیز، هغه سیز څه شی دی؟ د الله سره عهد، داغي حفاظت کول. او په قرآن کې عهود یاد ساتي درې دي، درې قسمه عهود قرآن کریم ذکر کړی دی. لکه اول عهد الله مع الانبیاء، عهد د الله د پیغمبرانو سره. دویم بیا ذکر کو عهد الله مع العلماء، عهد د الله د علماء سره، حق پرست عالمان. دریم بیا ذکر کو عهد الله مع جميع الخلق، عهد الله عهد الله لوز د الله مع جميع الخلق ټول مخلوقات سره، ټول مخلوقات یعنی انسانانو سره. نو عهود قرآن کې درې دي. اول نمبر کې موي عهد الله مع الانبیاء، د الله عهد د پیغمبرانو سره. دې لپاره لګو ګوري اول سورۃ آل عمران، دې پسې سورۃ دې دریم داغي آیت دې یو اتیایم. عهد د الله د پیغمبرانو سره آیت یو اتیا 81 نمبر آیت د سورۃ آل عمران. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. او یاد کا کله چې اغسته والله مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه، لما آتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاءکم، ما تاسو ته کوم کتاب او سنت درکړي، ثم جاءکم بیا کراغ تاسو ته رسول یوازې مشان پیغمبر تصدیق کوونکې دغه کتابونو تاسو سره دي، خامخا ایمان بروړي پاغه پیغمبر، ولا تنصرنه او امداد بکوي داغه سنت بچلوي. قالوا لا قررتم تاسو اقرار کړی دی، واخذتم على ذلكم اسقري او قبول کړه تاسو په دې خبر استاسو وعده زما. قالوا بیا قررنا منګه اقرار کړی. دې ته وی عهد الله مع الانبیاء. دې ته پاره بل صورت دی لګو ګوري سورۃ الشورى، عهد د الله د پیغمبرانو سره. درې قسم عهود قرآن ذکر کړی دي. سورۃ الشورى سورت نمبر دے 240، سورت 240 آیت ددی دے 14 د سورۃ الشورى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا، ښکار کړی دی تاسو له د دین ستاسو نه چې حکم کړو پاغي نوح علیہ السلام، او هغه چې وی کړی مونږ ته، او هغه چې حکم کړو پای ابراهیم او موسی او عیسی علیهم السلام، ان اقیموا الدین دا چودروي دین یعنی کلک کوي دین، ولا تتفرقوا فيه او خلاف مو کوي پدې کې. نو کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، ګران لګي پدې منکرین او مشرکان هغه چې را بلې هغه ته. الله یجتبی الیه، نو الله چور کړي دی وادي لا هغه چاله چې خو خشي. نو دا هغه عهد د الله
مع الانبیاء د پیغمبرانو سره دا اول قسم عهد. دویم قسم عهد الله مع العلماء، عهد د الله د علماء سره. دې دپاره وګورئ هماغه سورة آل عمران 3 نمبر سورت آیت 187 نمبر آیت. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، او یاد که کله چې اغستې والله مضبوطه وعده دا کسان نه چې ورکړی شوی ورته کتاب، مراد تی علما دي. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، او وعده سوه خامخا بیان به کوي د دې کتاب خلکو ته، ولا تکتمونه، نه به پټوي دی له د دې کتاب بیان به خلکو ته کوي، دا به پټوي نه. نو دوی څه وکړه؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا. نو دا عهد الله مع العلماء، عهد د الله د علماء سره. بیا دریم دی عهد الله مع جميع الخلق، د ټول انسانانو سره وعده د الله. دې دپاره وګورئ سورة الاعراف 1 نمبر سورت آیت 172 172 نمبر آیت. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم، او کله چې رئیس ته رب ستا د اولاد د آدم علیه السلام نه، من ظهورهم یعنی د هغې د شاګانو نه، ذریتهم بچي د دوی، واشهدهم علی انفسهم او ګوان کړي دوی په خپلو ځانونو، ورته یې څه وویل الستو بربکم، ایا زه ستاسو رب نه یم، پالونکی مو نه یم؟ قالو ویل دی ټولو بلا بېشکه ته زمونږ رب یې، شهیدنا ګواهي کوو مونږ د دې خبرې چې ته زمونږ رب یې. نو دا عهد د الله دی، خو مع جمیع الخلق ټولو انسانانو سره. نو اوس دې ځای کې چې مونږ عهد الله ذکر کوو په دې آیت کې چې الذین ینقضون عهد الله، فاسقان هغه کسان دي ینقضون چې ماتوي دوی عهد الله، وعده د الله. عهد الله وعده د الله. نو دینه کوم وعده مراد ده؟ آیا هغه اول قسم عهد د الله د پیغمبرانو سره نه آته نه دی مراد ښه؟ دویم قسم عهد د الله د علماو سره هغه مراد دی. بالکل دویم قسم علماو وعده ماته کړه چې مسله د عبودوی پرېښو. نو الذین فاسقان هغه کسان دي ینقضون عهد الله چې ماتوي دوی عهد الله، لوز د الله چې هغه بیان کول دي د الله د کتاب، د الله د توحید، یعنی د دې وروستۍ مسلې د عبودو. نو علماو دا مسله پرېښوده، دا علما نه دي، دا فاسقان دي. او ورسره ذکر کی من بعد میثاقه، پس د مضبوطیا د هغې نه، سره د دې چې مضبوطه وعده یې کړې د الله سره چې خامخا زه به دا مسله بیانوم د عبودو. خو دی بیا هم وعده خلافي وکړه، لوز مات کو د الله سره. یا عهد الله نه مراد دریم نمبر عهد چې هغه د عامو خلکو د ټولو لوز دی د الله سره، د الله ربوبیت منل چې الله ته زمونږ رب یې. نو په عالم ارواح کې ټولو دا تسلیم کړی و، ځکه د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې راتلونکي تمام بچي د هغه د شان یې راوباسلی و. ټول یې ګوان کړي وو په دې چې الستو بربکم، زه ستاسو رب نه یم. ټول ویلو بلا بېشکه ته زمونږ رب یې. خو دې ځای کې چې بیا کله الله ورته مسله د عبودو ذکر که، په ذکر د ربوبیت سره اعبدو ربکم، نو دوی څه وکړه؟ ینقضون عهد الله، دوی مات که لوز د الله، یعنی هغه لوز چې الله سره کړی و په عالم ارواح کې، نه هغه یې څه که هغه یې تس نس که هغه یې مات که، پرېوتل نورو ته مسله د عبودو ورکړه، نور یې لایق د عبادت وګڼلو. نو دا دو عهود ته مراد شو د عهد الله نه. یو عهد د الله مع العلماء، دویم عهد د الله مع جمیع الخلق، تمام انسانانو سره. نو دوی نقض وکړو د دې عهد،
عهد مات که د الله سره علماو داسې چې مسله د عبدو ربکم بیانول هغې پرېښودو او عوامو داسې چې عبدو ربکم دای محض الله له ونه کو دای اولیاو له باباګانو پیغمبرانو له وکړو دیزی کی ذکر کړی دی عهد الله یو نقطه یاد ساتئ چې عهد قرآن کې چرته راشي نو مراد به د دینه سوي مراد به د دینه یو طرفه لوز وي عهد مراد ته څه شی دی یو طرفه لوز بلکې عهد نه مراد دو طرفه لوز دی دو طرفه یو عهد دی یو عقد دی عقد عین قاف دال او یو عین ها دال دی عهد هم چې قرآن کې راځي او عقد هم چې قرآن کې راځي مراد به د دینه سوي دو طرفه لوز ښه یو طرفه نه دو طرفه لوز نو دیزی کی گویا کې د عهد الله نه مراد دو طرفه لوز دی لوز د الله او لوز د دې بنده چې الله ورته سوې الستو بربکم زستاسو رب نه معنا زستاسو رب ما زب تاسو پالم الله ور سر لوز نو دی سوې بلا بشک ته زمونږ ربي ته مونږه پالي الله مونږ تاسو سره لوز کو او دارنګ سورۃ المائده ان شاء الله په ابتدا کې براشي درته چالت لفظ عقد راغلی دی عقد عین قاف دال عین قاف دال یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عقود د عقد جمع او مومنانو پوروالیو کوي په خپل لوزونو پوروالیو کوي دو طرفه لوز چې تاسو د الله سره لوز کړي الله تاسو سره دا پوره کوي الله باغه پوره کوي چې تاسو هر کله خپل لوز پوره کو نو الله به خپل لوز کې پوره کوي لکه سلوختم کې را روان دی بقره واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم او پوروالیو کوي په وادي زما پوروالی بوکم د وادي استاسو نو چې تا د الله سره لوز پوره کو خپل رب دی ورته وې عبودو دی هغه لوکو نو هغه به خپل لوز پوره کی تا ته خپل بنده وې جنت ته ودی داخل کی او یاد ساتئ چې د عهد او عقد نه علاوه یو بل سیز مونږ اکثر ذکر کوو واده دا بیا یو طرفه وي ښه یو طرفه لوز ته واده وي چې یو تن تا ته وایي یاره زه سبانۍ ورځ په 5 بجې په دې ځای کې ولاړ یم دا زما تا سره واده ده نو دا بل کس خو ورته نه وایي نو دا یو طرفه لوز ته وایي واده بیا وی من بعد میثاقه میثاق معنا مضبوطول د عهد او د وعده په میثاق سره سکیږي عهد عقد وعده مضبوطیږي نورم عهد دیو کو خو هغه د نورم مضبوط ک قسم دې په د پاسو کو به تور مثال ته چا سره لوز کې زما تا سره لوز دی چې دا کار بدر لکوم او قسم دې کوم بدر لتاغه نورم مضبوطه نو دا میثاق وی نو الله فرمای الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فاسقان هغه کسان دي ينقضون چې ماتي دوی عهد الله لوز د الله من بعد ميثاقه پس د مضبوطیا دا غینا لوز د الله سره کو چې عبادت اجزا اقسام بټول تعالی کو او پدی په خواله مو کو چې بلا بشک ته زمونږ ربي خو بیا یې مغه لوز سکو هغه مات کو نو دا خلک سدي دا فاسقان دي نو اوس منګه دا یو خباست د دې فاسقانو ذکر کو ويقطعون ما امر الله ويفسدون في الارض ونور خباسات دي زه ان شاء الله پدی باندې با سبانی سبق کې بیان کو وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.